څوک چې د تهجد لمونځ کوي د دغه لمونځ عادي وي دی الله رب العزت ته ډېر زیات ورنږدې کېږي الله ته ډېر قریب کېږي مولا علی قاري رحمه الله فرمایي چې په دې کې دې حدیث قدسي ته هم اشاره ده چې الله رب العزت فرمایي لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل بنده دې ما همیشه ما ته رانږدې کېږي په نوافلو سره نوافل ډېر کوي دی ورځ په ورځ ما ته رانږدې کېږي حتی احبه تر دې پورې چې زه محبت ورسره شروع کړم نو تهجد هم هغه نفلي لمونځ ده چې د دې په واسطې سره بنده الله ته ورنږدې کېږي او الله ته چې بنده ورنږدې شي بیا الله محبت ورسره شروع کوي بیا د دعا هم قبلوي د دنیا هم بیا کوي د آخرت هم بیا کوي او دریم خصوصیت یې دا ده ومغفرة للسیئات د تهجد لمونځ د شپې لمونځ ګناهونه نړوي ګناهونه ختموي ځکه چې نیک کار ده ان الحسنات یذهبن السیئات نیکیانې چې دي بدیانې نه پرېږدي بدیانې ختموي او څلورم خصوصیت د دې لمانځه هغه دا ده چې په دې حدیث کې ورته اشاره شوې ومنهات عن الاثم دا لمونځ چې څوک کوي دی به د ګناه نه بچ وي دغه لمونځ د ګناه نه دی بیا بچ کوي په ورځ کې به دی بیا ګناه نه کوي ځکه چې لمونځ ده مطلق لمونځ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر لمونځ په خپله داسې یو عبادت ده چې سړی د فحشا او د منکر او د بدو کارونو نه منع کوي نو په دې حدیث کې څلور خصوصیتونه د تهجد د لمانځه بیان کړي بل حدیث کې داسې هم راځي د حضرت عمر بن عبسه رضی الله عنه روایت ده وای اقرب الرب من الرجل الله رب العزت چې ډېر زیات نږدې کېږي خپل بنده ته په هغه وخت کې نږدې کېږي فی جوف الليل الاخر په هغه تکه توره تیاره کې د تیاره د شپې په هغه اخرنۍ حصه په دریمه حصه کې کله چې دی راوچت شي او د الله عبادت کې په دغه وخت کې خدای پاک ته ډېر زیات نږدې کېږي نو بیا نبي علیه الصلاة والسلام دغه صحابي ته فرمایي فإن استطعت که چېرته ته دا طاقت لري ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة چې تم د الله ذکر وکړي په دغه ساعت کې فکن نو تم داسې صح نصیحت ورته کوي چې تم په دغه ساعت کې د الله عبادت کوه راوچتېږه فضایل ډېر زیات دي او په دغه لمانځه کې سستي نه ده پکار کله نه کله باید سړی دغه لمونځ وکړي خاص کر په نن سبا دغسې حالاتو کې او نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث داسې هم راځي د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه دا حدیث هم ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه یو چا پوښتنه وکړه ای د الله رسوله ای الدعاء اسمع په دعاګانو کې کومه دعا ډېره زر قبلیږي هغه کوم وخت ده چې په هغه وخت کې خدای ته لاس اوچت کړي د تا دعا زر قبلیږي بېرته دې لاسونه نه رد کېږي دا سوال دا پوښتنه وسوه د نبي علیه الصلاة والسلام نه نبي علیه الصلاة والسلام په جواب کې وفرمیل جوف الليل ودبر الصلوات المکتوبات په دوه وختونو کې خدای پاک دعا ډېره زر قبلوي یو د شپې چې کله د شپې بنده راوچت چې د تهجد لمونځ وکړي او بیا دعا وغواړي خدای پاک دا دعا نه مسترد کوي دا قبلیږي دویم ودبر الصلوات المکتوبات د فرض لمانځه نه وروسته موږ یو تاسو پنځه لمونځونه چې په ما ورته باندې فرض دي د دې نه وروسته سړی چې دعا وغواړي د خپل رب او پروردګار نه دا دعا خدای پاک نه رد کوي دا دوه داسې وختونه دي د شپې په درېیمه حصه کې او دارنګه د فرض لمانځه نه وروسته څوک چې دعا وغواړي دا هغه وختونه دي چې په دې کې خدای پاک دعا قبلوي او د حضرت ابو مالک اشعري روایت ته نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ان فی الجنة غرفا په جنت کې به بالاخانې وي داسې بالاخانې یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها د هغه دننې حصه به د باندې حصې نه معلومېږي او د باندې حصه به د دننې حصې نه معلومېږي د باندې چې ورته ګوري دننې حصه به معلومېږي او که دننې کې ناست د باندې که ګوري د باندې به معلومېږي داسې بالاخانې داسې ماڼۍ خدای پاک تیارې کړي دي خدای د چا دپاره تیارې کړي دی د هغه چا دپاره تیارې کړي دي لمن علان الکلام څوک چې په خپلو خبرو کې نرمي کوي ښه اخلاق کوي بد رد نه وایي د حسن خلق خاوند یو کس دا ده د دې دپاره دا تیارې کړي او دویم کس هغه بیا دا ده چې واطعم الطعام خلکو ته ډوډۍ ورکوي خیرات کوي صدقه کوي د دې دپاره هم دا تیارې کړي او دریم هغه څوک د وتابع الصیام چې پرله پسې روژې نیسي رمضان تیره شوه بیا وروسته نفلي روژې نیسي بیا یې نیسي ایامي بیز نیسي دوشنبه او پنجشنبه نیسي دغه کس هم د دې دپاره هم دغه بالاخانې تیارې دي او څلورم هغه انسان ده چې وصلى باللیل والناس نیام
چې د شپې راوچتېږي لمونځ کوي په داسې حالت کې چې ټول خلک ویده وي. دغه څلور انسانان داسې دي چې په جنت کې خدای پاک د دوی دپاره ځان ته بالخانې او ځان ته ماڼېګانې جوړې کړي دي. هغه ماڼېګانو ته به دوی داخلوي. دومره ښایسته دي، دومره صفا دي چې دننې حصه یې له د باندې نه معلومېږي او د باندې حصه یې د دننې نه معلومېږي. داسې ماڼۍ او داسې غرف خدای پاک دغه انسانانو ته تیارې کړي. په دغه انسانانو کې یو دا انسان هم ده چې د تهجد لمونځ کوي. خلاصه دا چې د تهجد د لمانځه ډېر فضیلت ده. په حدیثو کې ډېر فضیلت راغلی. نبي علیه الصلاة والسلام ته خدای پاک په قرآن کې فرمایي ومن اللیل فتهجد به، د شپې په یو څه حصه کې تهجد کوه، راوچتېږه. بیا زیری ورکړی چې عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، د تهجد د لمانځه په سبب نبی علیه الصلاة والسلام ته د مقام محمود زیری ورکول شوی چې تا به خدای پاک مقام محمود ته ولیږي، هغه به تا ته خدای پاک در نصیب کړي. مولانا منظور احمد نعماني صاحب فرمایي وایي د ده په امتیانو کې کوم امتي چې د تهجد د لمانځه عادتي وي او د تهجد لمونځ کوي، ده ته به هم امید شته چې د مقام محمود کې به د نبي علیه الصلاة والسلام سره یو ځای وي، صحبت به ورسره وي. دا به خدای پاک ده ته نصیب کوي. خو بله خبره که سړی دې ته سوچ وکړي، اکثره خلک شکایت کوي د شپې نه سم اوچتېدلی یا خوب را باندې غالب وي، څنګه د تهجد لمانځه ته اوچت شم، په وس کې مې نه وي. نو د دې دپاره امام غزالي رحمه الله یو څه علاج لیکلی، که چېرته ما ته خپل ژوند کې دا راولو انشاءالله خپله به د تهجد لمانځه ته اوچتېږو. هغه وایي د تهجد د لمانځه دپاره څلور ظاهري اسباب دي او څلور باطني اسباب دي. څلور ظاهري اسباب یې هغه دي که ما ورته هغه اختیار کړو انشاءالله د تهجد لمانځه ته به اوچتېږو. اول سبب قلت طعام، ډوډۍ کمه خوره. د شپې ډوډۍ ډېره مه خوره. کله چې ډوډۍ کمه وخورې تږی کېږي به کم، او بیا به دې په معده باندې بوج نه وي، خوب به کم درځي. نو بیا ته هغه اوچتېدلی شي. د تهجد د لمانځه دپاره خدای پاک توفیق تا ته درکوي چې ته اوچت شي. په دې وجې نه بعضې صوفیه کرام خپلو مریدانو ته دا وصیت هم کوي، دا نصیحت هم ورته کوي چې تاسې ډېره ډوډۍ مه خورئ، ځکه که ډېره ډوډۍ خورئ فتشربوا کثیرا، ډېر څښل به کوئ، اوبه به ډېرې څښئ، فترقدوا کثیرا، بیا به ډېر ویده کېږئ، فتحسروا عند الموت کثیرا، او بیا به د مرګ په وخت کې ډېر پښیمانه کېږئ هم، ځکه چې د دنیا کې به عبادت در نه پاتې وي، تهجد لمونځ به در نه پاتې، په هغه وخت کې به هېڅ هم په لاس نه درځي. نو یو سبب یې هغه دا د ظاهري سبب کم خوراک کول. په دې سره انشاءالله انسان کولی شي د تهجد لمانځه دپاره اوچت شي. دویم سبب دا ده چې د ورځې کوم مشاغل چې دي، کوم مصروفیتونه چې دي، دی وایي په دې کې د وایي سړی تخفیف راولي، کم دي کي. مثلا یو کس کاروبار کوي، یو کار باندې اخته د هغه کار کې دي لږ کموالی راولي، ځکه چې یو څوک انسان چې د ورځې کار ډېر کوي ستړی کېږي ډېر، او کله چې سړی ستړی شي بیا خوب ډېر ورځي، بیا نه شي راوچتېدلی. دویم سبب یې دا ده. دریم سبب یې دا ده د ورځې د وایي قیلوله کوي. قیلوله سنت ده. د ډوډۍ نه وروسته، د غرمې د ډوډۍ نه وروسته د لږ ساعت لپاره ډډه اچول. خوب نه ده پکې ضرور، ما چې ډډه اچول هم سنت ادا کېږي، خوب درغی که دره لغی. نو د غرمې د ډوډۍ نه وروسته لږ غوندې قیلوله کول، که چا دا وکړه دا سنت یې ادا کړه، د شپې به بیا دی اوچتېږي تهجد لمانځه ته. امام مجاهد صاحب فرمایي حضرت عمر صاحب په خپله زمانه کې د دې یو ګورنرو یو چا خبر ورته راوړ، وایي د دې تا پلانکی ګورنر قیلوله نه کوي، د ورځې په دغه سنت باندې عمل نه کوي. د بیرته خط ورته ولیکه، په خط کې ورته ولیکل اما بعد فقل فإن الشیطان لا تقیل. ای دې ما ګورنره قیلوله کوه، ځکه شیطانان قیلوله نه کوي، په دغه سنت باندې عمل کوه. نو دریم سبب یې دا د ظاهري سبب چې د ورځې لږ خوب کول، د غرمې د ډوډۍ نه وروسته، بیا د شپې ته کولی شي د شپې په درېیمه حصه کې راوچت شي. او څلورم سبب ظاهري دا ده اجتناب عن المعاصي، د ګناهونو نه ځان ساتل. ځکه دغه د تهجد چې کوم فضیلت ته ډېر لوی فضیلت ده، خدای پاک دا ګناهګار سړي ته نه ورنصیب کوي. دا هغه چا ته خدای پاک ورکوي څوک چې د ګناهونو نه پاک وي. نو د ورځې ځان د ګناهونو نه ساته، بلکل که وړه ګناه وي که غټه ګناه وي ځان مه ورنږدې کوه. نو کله چې د ورځې ته ځان د ګناهونو نه وساتې، د شپې به انشاءالله ته بیا د تهجد د لمانځه دپاره اوچتېږي. دا هغه څلور ظاهري اسباب دي چې د ذکر کړي، کم خوراک کول، د ورځې په مشاغلو په مصروفیتونو کې کموالی راوستل، او دارنګه قیلوله کول، او څلورم د دې سره ګناهونه کمول. دا څلور ظاهري اسباب دي. باطني اسباب هم څلور دي. یو داسې د زړه نه کینه او بغض د مسلمان ورور سره نه کول، بلکل یستل، زړه د دې نه ساتل، د دنیا سره ډېره مینه نه کول، او بدعت
کوم کار چې بدعت وي په دین کې نوی کار وي د دې نه ځان ساتل. نو کله چې زړه د کینې او د بدعت او د دنیوي افکارو نه خالي وي نو بیا د تا زړه جوړ د تا زړه بیداره ده بیا به د تهجد ته راجګېدلی ده. دا هغه ظاهري سبب نه ده، دا باطني سبب. او دارنګه د دې سره سره خوف آخرت، د آخرت ډار همیشه په زړه کې ډارېدل چې خدای آخرت خو را روان ده، الله ته به زه پیش کېږم. او د جهنم هغه عذابونه یادول، نو څوک چې جهنم عذابونه یادوي هغه خطرناک منظر یادوي، دته بیا خوب نه ورځي. دا دویم باطني سبب. دریم د تهجد په باره کې په قرآن عظیم الشان په احادیثو په اثارو کې کوم شیان چې راغلي هغه ویل، تلاوت کول او دارنګه سوچ کې کول، نو بیا انشاءالله سړی